په هرات ولایت کې د 2024 زیږدیز کال تر پای د ټاپي پروژې د لومړۍ برخه د چارو بشپړېدو په مخه هڅې د ترکمنستان پخواني ولسمشر په یوې مرکه کې ویلي چې د یادې پروژې لومړۍ برخه به د روان میلادي کال تر پایه په هرات کې بشپړه شي. قربان قلی بیردي محمودوف ټینګار کړی چې د ټاپي پروژه له نړیوال ملاتړ څخه برخمنه ده. زیات ځمکه په افغانستان کې د افغانستان په خاوره کې راځي. دغه پروژه دغه پایپلاین سیستم د غزیږي له دې نه به کلنی په میلیونونو ډالر ټیکس افغانستان ته ورکول کیږي. په زرهاوو افغان وګړو ته به د کار زمینه برابریږي. همدارنګه افغانستان ته د افغانستان ګوټ ته به د پایپلاین طریقه کورونو ته ګاز رسیږي چې دا له هر اړخه د افغانستان په ګټه ده او ګاز به په ډېر ښه کیفیت سره په کم لگخت سره د افغانستان هر سیمه ته رسیږي. پروژه تاپی یکی از پروژه‌های خیلی استراتژیک می باشه و این پروژه منطقوی است. زمانی که پروژه حرکت میکنه در کنار از او که میتونه یک همکاری اقتصادی را در منطقه به میان بیاره، میتونه به 10,000 نفر زمین کار و اشتغال ایجاد بکنه و همچنان سالانه میتونه به میلیون ها دلار عواید نصیب افغانستان شود. و همچنان در کنار از سالانه افغانستان در 10 سال اول میتونه 500 میلیون متر مکعب گاز دریافت بکنه. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دا مهال په هرات کې دغه پروژې 90 کیلومتره مسیر هوار شوی او دغه پروژې چارې په چټکۍ روانې دي. د ټاپي نلي کې لپاره 90 کیلومتره مسیر هموار کاری شوی او نوې نلي کې هم ساحې ته رسیدلې ده. له دې وروسته به د نلي کې د غځولو چارې هم پیل شي چې په ورځ کې به 1500 متره نلي کې غځېږي او تمه ده چې د 2024 کال تر پایه پورې به د هرات مسیر چې 350 کیلومتره دی بشپړ شي او عملاً به دغه برخه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. ورته مهال تر دې وړاندې هم د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د ترکمنستان مخکنی ولسمشر په کتنه کې د ټاپي پروژې پر اهمیت او د دوړو هیوادونو پر اقتصادي ودې دغه پر اغیزمنتیا هم خبرې کړې وې.